نرما هوا سو پسر لیسو وطن گل سراسا وح پا مسکا گلاب بریسو. دا اوس زه په سفر کې را روانم، یو چا ټلیفون راته وکړي، ځوان سړی د زړه معلومې دی، وایي د یو ملګري سره مې خبره راله، پر چشتي خبره ورسره راله، دعوا مې ورسره وکړه، جنجال رالی، صحیح ده چې ورسره رالی، وایي بس دماغ مې چپه سو، کله وړمه ورځ نه مې وړمه ورځ ټکی کړی دی، نه پرون نه مې در اوسه ټکی کړی دی. خبره د چا سره راغلې ده؟ د انډیواله سره خبره راغلې، د هغه سره جنجال راغلی دی، حق یې د چا پایماله کړی دی. منځ نه وړمه ورځ وایي نه مې سجده مې نه ده کړې، ګرد لمنځونه زه ورته نو دا خو پنځه به قضاست، وایي یا دا د پرون ده چې پنځه نور پر واچوې نو خو لاس د نن ده مې هم نه دی پسې کړی، نو اوس وایي د جمعې ده وکړم چې نه وکړم. و دې ته مشورې کوي، دا زموږ حال دی. اوس هم اسمان عجیب ولاړ دی که نه، په ځوانه ځواني باندې د خدای انصافداره، دا چې زموږ د ماحول په حالاتو سړی خبر سي، وای ژاړې ژړل پکار دی زموږ په حال. او پیغمبر علیه صلات وسلام د یوه لمانځه جزا ښیي، د یوه لمانځه چې 2 کروړه 88 لکه کاله یوه غوټه پر یوه لمانځه چې سړی یې په قصد قضا کړي، الله په جهنم کې وکړي. حضرت رسول الله فرمایي څونه غټه دلاوري ده د دې خلکو، څونه لوی دلاوره خلک یې موږ چې ور روان داسې تنګ ځای ته لکه قبر، ور روان هغه مارانو لړمانو ته او که یې لمنځ نه، په څه شي دې ګسر زړه ښه. تاسو دا زموږ په حالاتو کې سوچ ووهئ، خو د زړه پورته کېدو شي چې زړه په جوړېږي، هغه بدن په سمیږي، هغه نیت په سمیږي، هغه د سړي عمل په سمیږي، هغه لمنځ دی. که لمنځ د سړي خراب شي، دغه حالت دی زموږ د خلکو، زموږ د بیبیانو حالات تاسو وګورئ، منځونه یې سم نه دي، زده کوي یې نه، چې کوي یې پر څه ترتیب یې کوي. په غرور غلوب سي وړې وړې چونهاوي ښکاري، جوړ په چندنو کې چونکی سو وطن گل سراسا، جوړ په چندنو کې چونکی سو وطن گل سراسا.